درنو دوستانو که تاسو عمر له 18 کالو څخه کم وي نو دا ویډیو بالکل مه ګورئ. ویډیو سکیپ کړئ بیا بل وخت وګورئ. چې په همدې ویډیو کې له تاسو سره د دغه بادرنګ والا جنۍ ویډیو هم شریکوم او په اړه نور معلومات هم درکوم. قدرمن دوستانو له څو ورځو راهیسې که تاسو ته معلومه وي چې اکثره پښتنې جنکۍ نن سبا په برقو کې ویډیوګانې جوړوي او هغه فحاشیانې او ګندګیریانې کوي چې د برقو او ټولو پښتنو نوم یې په شرمونو وشرمول. ملګرو هغه د بادرنګ ویډیو نه وروسته اوس یوه بله ویډیو راغلې ده چې یوه پښتنه جنۍ ده له ځان څخه یې په برخه کې ویډیو کړې ده او په دغه برخه کې یې مخ پټ کړی دی او دومره ګندګیري کړې ده چې بالکل د کتلو نه ده. یوازې مخ یې په برخه کې پټ کړی، نور ټول وجود یې ښکاري او په ځان کې ګوتې وهي. ملګرو زموږ او ستاسو د دغو پښتنو جنکو چې په برقو کې همداسې 2 نمبر او ګنده ویډیوګانې جوړوي، دغه ویډیو په ټوله دنیا کې کتل کیږي او هغوی ته د دغو برقو او زموږ او ستاسو د معاشرې یو داسې خراب ایمیج ځي چې هغوی فکر کوي چې دا برقې د پردې او د اسلام په خاطر نه بلکې دا د دوی کوم رواج دی. قدرمن دوستانو دا د ټیک ټاک ګندګیري ده چې زموږ او ستاسو په معاشره کې ډېرې پاکې او عزتمنې کورنۍ بې عزته او بې پته کړې. که څه هم څو ځلې له حکومت څخه دا غوښتنه وشوه چې ټیک ټاک دې بند کړی شي، ځکه چې نن سبا زموږ او ستاسو پښتانه که هلکان دي او که جنکۍ ټول پکې ګندګیري او فحاشي کوي او د دغه ګندګیري او فحاشي په وجه باندې دوی په ټیک ټاک کې ځانونه مشهوروي او بیا پیسې پرې ګټي او کله چې د دغه پیسو خوند وویني نو بیا دغسې برخه په سر کې خپل مخ پټ کړي او ټول وجود نور ښکاره کړي او په ځان کې بیا ګوتې وهي.